السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو امید لرم چې ټول به ښه ان شاء الله. مرګرو راغلی یم ګلوبل ویلیج ته او دې کې به زه تاسو ته ښایسته ښایسته ځایونه ښیم. ما سره چې دی مرګري هم راغلي، راسره ورور هم راغلی، ان شاء الله هغه به هم تاسو سره چې دی زه میلاوم او دننه چې دی اوس په دننه ورځو. دا چې دی دننه تلو لاره ده، دا فلحال ورغلي نه یو. ان شاء الله ټیکټ یې هم راواغېستلې او بس اوس ورځو او موږ سره اوسئ مرګرو. ویډیو پوره وګورئ او ان شاء الله امید لرم چې ویډیو هم خوښیږي. نو مرګرو څنګه چې تاسو ته مو ویلې چې ګلوبل ویلیج ته راغلی یم او ګلوبل ویلیج کې به زه تاسو ته چې دی پاکستان ښیم دننه چې پاکستان دننه سیمه دی. دې کې به تاسو هر قسم بالکل د پاکستان په شان شیزونه میلاویږي. څنګه چې پاکستان کې هر څه میلاویږي دغه شان به دلته هم چې دی هماغه شان هر د پاکستان په روټین باندې جوړ کړی دی مرګرو. نو اوس چې دی مرګرو باب خیبر ته راغلو او دلته نه به لږ شانتي را دی بلیري دا به راوالو بالکل د پاکستان ځای کې د پوه شي جنډې هم لګولې ماشاءالله. نو ګورئ مرګرو دا یې ښه د پاکستان د دی بلې هم راواغېستې. اوس ګورو چې ټیسټ څنګه دی. ښه زبردست دی مرګرو. ښه دا ګورو زه د شاپ هم ښیم. نو ګورئ رکشه هم پې جوړه کړې ده او باب خیبر هم پې لیکلي دي ماشاءالله. ډېر ښایسته یې جوړ کړی دا په دوبۍ کې ګلوبل ویلیج کې دننه دي چې پاکستان کې څنګه شیزونه دي هماغه شانتې لیمټ کې جوړ کړي دي. ماشاءالله دا وګورئ دې ته وایي کاریګري. ښه یہ سارا میډ ان پاکستان دی وایي. دا تاسو کته شي مرګرو دا ټول ټیلنټ چې دی دا د پاکستان دی. ښه دا هر څه چې د پاکستان نه جوړ شوي دی درازي دی. ښه قرآن والا ماشاءالله دا وګوره مرګرو دا ټیلنټ وګورئ. مرګرو امید لرم چې ویډیو هم خوښه شوي. دا ټول چې دی زه تاسو ته چې دی دا کوم چیزونه یې ما تاسو وښودل دا ټول د پاکستان جوړ شوي دي. بیا بالکل د پاکستان په شان جوړ کړی دی. سړی راشي نو داسې محسوسوي چې زه سیم ټو سیم پاکستان کې موږ چې خپله کله هم تنګ شو نو دلته راشو دلته وګرځو راوګرځو خپل چې دی خیال بدل کړو. ډېر ښایسته ځای دی مرګرو تاسو کتی شئ. څنګه چې مرګرو تاسو وکتل دا اوس چې دا کوم حالات تېر شول د یاسین مبارکي تاسو هم امید لرم ډېر زیات به خاندئ خو دا ریل و. ښه زما فرسټ ټایم مو چې آیس کریم مې اخیستو ډېر سخت دی. تاسو هم خندل راپورډول یار اسماعیل دې مکمل ډنډه ونیوه. لالا دا خو ګوره پاټ دی که نه ګوره هر چا سره پنګه خو موږ سره نه پنګه. نو مرګرو تاسو به داسې غټ سیکل چې دی مخکې چېرته لیدلی مرګرو ستړي شولو لږ شانتې کېناستلو. دغه مرګري هم د دوی سره اوس خبرې کوو چې یاره دوی پکې کم ځای خوښ شو. نو اوس په دې خپله رایې ورکړي موږ له. ها ستا پکې کم ځای خوښ شو په پاکستان کې؟ یاره پاکستان والا کم چې ځای و که نه ډېر زبردست و او هر څه پکې میلاویږي مړه. بس خوراک سامان د نورو ځایونو کې د ناستې ځای نشته، هلته د ناستې ځای هم دی. مقصد دا چې پاکستان ښه دی. ها خو لکه افغانستان هم ښه دی ځکه چې افغانستان هم ما ته ډېر چا تعریف کړی دی خو ما لا کتلی نه دی. خو اوس موږ ځو افغانستان هم ګورو
افغانستان هم هغه ډېر ښکلی جوړ دی انشاءالله پاکستان او افغانستان انشاءالله دا خو زه یم که نه د رڼا یم چې دا به انشاءالله ښې ځکه زموږ پښتانه هم پکې ډېر او بالکل نه ماشاءالله دواړه ځایونه ډېر ښایسته جوړ کړي دي ګینې دلته نور هم داسې ډېر ځایونه شته دی خو هغې کې دومره خاص دغه نشته دی پوه شوې خو دا خپل ملک هسې په انسان باندې ګران وي اوس زموږ دا بل ملګری چې دا به څه وایي نو ستا پکې څنګه چل دی څه ګلوبل ویلېج ته موږ راغلو دلته چې دی موږ کم ځایونو ته چې موږ ویزټ وکړو هغه ځایونو کې ستا کم ځای خوښ شو بس زما په نظر خو پاکستان بیسټ ها خوراک یې څنګه و خوراک A1 زبردست زبردست د ناستې بندوبست هر شیز برابر لکه موږ لاړو ترکیه ورتم داسې ودرېدو راوګرځېدو واپس راووتو پاکستان کې لاړو دمه مو کېناستو خوراک مې مو کوم مزېدار هغې نه پس راووتو مګر کول لږ ریسټ کوو مخامخ سیریا نه ورسره چې دی نو دا وی د بیک سایډ ته نو ملګرو امید لرم چې ویډیو به ستاسو هم خوښه شوي څنګه چې دوی یو ښه فیډبیک ورکړو او یو ښه میسیج یې ورکړو هم دا زموږ چې کوم موږ باندې چې کوم ځایونه ګران وو موږ په هغه ځایونو ته ویزټ وکړو او اوس چې دی دلته ډېر داسې ځایونه دي خو موږ ټول ځایونه نشو کتلی داسې په نمبر انشاءالله تاسو ته چې دی یو نیم داسې ځایونه ښیو او خبره داسې ده ملګرو که دا ویډیو خوښه شوي نو تاسو خپله رایه ورکړئ او ښایسته شان کمنټ وکړئ چې موږ ته هم پته ولګي چې او دا زموږ چې کوم کتونکي دي او هغوی چې دی دغه شانتې ویډیوګانې کتل غواړي دا ویډیوګانې چې کوم دي ملګرو دا چې دی زه پښتو کې نن سبا جوړوم دا صرف او صرف د ستاسو دپاره جوړوم او امید لرم چې انشاءالله تاسو به چې ماله فل سپورټ راکوئ د دې پښتو د وجې چې ښایسته ښایسته ویډیوګانې نور هم چې دی زه به تاسو دپاره جوړوم ملګرو دا تاسو کتی شئ دا پکې لبنان دی دا پکې روسیا دی هغه پکې یورپ دی د روسیا ته به ورشو د دې روس د وجې چې دی زموږ پرایم منسټر عمران خان چې دی هغه لانجې کوجې ورسره جوړې شوې اوس ورځو چې دا روس پکې څنګه دی موږ چې دی اوس راغلي وروسته او ګورو ماشاءالله ځایونه به ډېر ښایسته دي تاسو د روس باره کې څه وایئ ملګرو یاره سامان دې په خپل ځای خو لکه هغه چې دی که نه ویلم ډېر بس ملګرو دا ویډیو به هم دلته ختمه کړو ځکه چې ټایم هم لیټ دی او دا ګلوبل ویلېج والله نه ختمېږي نو بس واپس بس کور ته روان شو د خیره سره او که ویډیو هم خوښه شوي نو دا سره چې لایک کړئ شیر کړئ او ښایسته شان کمنټ هم وکړئ او باقي چې دی دعاګانو کې میا ساتئ الله په امان